د ملا هیبت الله په ټاټوبي کندهار کې له خلکو سره څه روان دي؟ کندهاریان څه وایي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. له کندهار څخه سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې د اسلامي امارت چارواکي څلوېښت ګړۍ له برېښنا ګټنه کوي، خو ټولیز وګړي په یوه شپه او ورځ کې یوازې یوه ګړۍ برېښنا لري. د کندهار د برېښنا ریاست سرچینې مني چې د لوړپوړو چارواکو کورونو ته یې د برېښنا ځانګړې ټرانسفارمرې لګولي دي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د برېښنا نه لرلو له امله د ژمي دغه سخت موسمي ستونزې نورې هم ډېرې کړي دي. د کندهار ښار د څلورمې ناحیې اوسیدونکي احمد شاه له افغانستان انټرنیشنل پښتو سره په خبرو کې ویلي چې په 24 ګړیو کې یوه ګړۍ برېښنا لري، هغه هم د شپې 12 بجې زموږ د برېښنا وار رسیږي. دا نو د ښار زړه دی، د شپې پر 12 بجې برېښنا راځي. دومره کوم چې د خپل کور د اوبو لوښي ډک کړم، نوره برېښنا بیرته پرې کیږي. د برېښنا د پرچاوۍ دغه ستونزه له تېرې میاشتې راهیسې ډیره شوې ده، خو تر دې وړاندې هم د ښار اوسیدونکو ته په 24 ګړیو کې له 6 تر 8 ګړیو برېښنا ورکول کېده. د کندهار د دویمې حوزې اوسیدونکی بلال آغا چې کور یې د ملا هیبت الله له استوګنځي څخه په کابو 1 کیلومترۍ کې ودان دی، یادونه کوي چې ځینو کورونو ته د برېښنا ریاست له لوري د برېښنا د لیږد ځانګړي مزي لګول شوي. هغه ډیروي زه یې وینم ځینې کورونه برېښنا لري خو ډیر بیا برېښنا نه لري. کله چې د شپې ناوخته برېښنا راشي موږ هغه وخت ویده یو، بیا د ورځې اړ یم چې د څښلو لپاره اوبه په پیسو واخلم. په کندهار کې د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه د اوړي په موسم کې هم وي او د ښار وګړو ته په واریزه بڼه په 24 ګړیو کې یوازې د څو ګړیو لپاره برېښنا ورکول کیږي. دا د امیر المؤمنین د ټاټوبي حال دی چې څومره عدالت پکې پلی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.